أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. صدق الله مولانا العظيم. ألم ترى أن الله آیتا ندی لیدلی چې الله تعالی انزل راورول دی من السماء د اسماننا ماء و فاخرجنا بیا راو یستلمونگا به پدې سرا ثمرات میوه مختلفا چې مختلف دي الوانها رنگون داغی ومن الجبال او د غروننا جددن حسیدی بیدن سپینی وحمر او سری مختلفن چه مختلف دی الوانها رنگون داغی وغرابیب سود او س تکتور دی ومن الناس او د خلقنا والدواب او د زناورنا والانعام او د سارون هم مختلفون چې مختلف دي الوانه رنگون داغی كذلك هم دغشا انما بشکا یخشى الله یریگی د الله تعالی من عباده د بندگاننا العلماء عالمان ان الله بشک الله تعالی عزیز غالب دے غفور دیر بخون کے دے. ان الذین بشک کم خلق چے یتلون تلاوت کئی کتاب اللہ د کتاب د اللہ واقاموا الصلاة او قائموی منس وانفقو او خرج کئی مما داغسنا رزقناهم چه ورکڑل منگا دویتا سرن پٹ وعلانیتن او خکارا یرجونا دوی امید لری تجارتن د تجارت لن تبور کی حس کلبا برباد نش لیوفیهم چې الله تعالی پورا ورکی دویتا اجورهم اجرون د دوی ويزيدهم او زیات ورکی دویتا من فضله د خپل فضل انه بشک دے غفور بخون کے دے
شکور قدردان دی. والذی او اغه څه چې اوحینا وحی وکړه مونږه الیکا ستا طرف ته من الکتاب د کتاب یعنی قرآن هو الحق هم دا حق دے مصدقا چې تصدیق کون کې دے لما دا اغس بین یدی چې وړاندې د دین دی. ان الله بشک الله تعالی بعباده خپل بندگانو نه لخبیر خبردار دے بصیر بینا دے. د سورہ فاطر 27 نمبر آیت نے 31 پوری تلاوت ترجمہ تاسو واوریدا. الله جل جلاله لومبني دعا ایتونو کې د دې روکو مختلف مظاهر د قدرتونو بیان کړي چې هغه کې ټولو کې ډومبه د اسمان نه د اوبو ورولو خبره. اسمان نه دلته کې مراد بلندی او اوچتواله یعنی د بره د طرف نه زمکه نه سلک یو 100 کیلومتر بره نه الله رب العزت وریاض په ذریعہ سره اوبر او وري باران راو وري او داغه څومره فائدې دي او هر یو کس یو زمیدار هم په پوری کې یو عام انسان ته هم پوری او ځکه وسنن سبا باران نشته نو هر یو کس دغه غواړي چې زر تر زر باران وشي ولې چې داغي فواید انسانانو ته سارو ته فصلونو ته ازمکه ته هر څه دي. الله رب العزت خلنده فل قدرت د دیو دې ته خلک وګوري دا څنګه د الله رب العزت عجیب نظام چې الله رب العزت وګو پورا یو سرکل جوړ کړی دی د سمندر او د دریاب د پاسه نه آبی بخارات اوچت شي بر لاړ شي هوای نور بر بوز هغه قطرات ته بدل شي وریاض شکل اختیار بیا هغه هوا دغه وریاض چې کوم ځای کې الله رب العزت حکم نو هغه علاقو ته ورسي او الله تعالی چې الته بیا سور ورول غواړي داغه وریاض نه راوور خې ته کې تور وریاض وي یو ساس کې وراونه وري وریاض واړو ینا ناسا په براشي او باران دراوور دا د الله رب العزت قدرت او دا په هغه 15 سيزونو کې یو دی چې د کم مکمل علم صرف الله سره وينزل الغيث نزدکه محکمه موسمیات والومي چې امکان دی او اکثر مونږ کا امکان وګورو دا غي ډیر زله داسې شوي دي چې غلط ثابت شوی نو دا د الله رب العزت په حکم سره چې کله داغه حکم شي بیا دغه اوبونه چې هغه زمکه سره ملاو شي د زمکه نه الله رب العزت فصلونه او مختلف میوجات راو بس ثمرات مختلفا الوانها یوز مکدا یو کس کار کون کړي او به یو شانتی دي خاور یو شانتی ده او د سیب او د امرود جدا جدا رنگونه دي جدا جدا ذایقې ولکه نن سبا خو په یو اونه کې دو درې چینو هغه قسمه بوټي ور سره یو ځای کی او یو هغه یو بوټي چینو یو طرف ته سیب ور کین بل طرف ته امرود ور کین بل طرف ته بل میوه ور کین اوس لاندې نه هم او یو دي جړې هم یو شان دي او د دریو واړو چینو ذایقې وجودای رنگونه وجودای مختلفن الوان
نو دا د الله رب العزت قدرت دی. بیا دا شانتی ومن الجبال جددن، غرونو ته وګورئ، مختلف علاقو کې به تاسو غرونه لیدلي. بعض غرونه تک سپین، بعض غرونه تک سرې، او بعض غرونه تک توري. نو الله رب العزت دا مختلف ځایونو کې مختلف غرونه هغه د ځمکې د پاسه مقرر کړي دي. او احادیثو کې راځي چې ځمکه چې کله الله رب العزت جوړه کړه دا او رپېده. الله تعالی د دې هغه توازن او بیلنس لپاره د ځمکې د پاسه د غرونه لکه د میخونو په شانتې وټاکو، والجبال اوتادا، میخونو په شان. نو دا ټوله ځمکه بالکل بیلنس شو. بیا الله رب العزت وایي چې څنګه میوو کې مختلف رنگونه دي، غرونو کې مختلف رنگونه دي، دغه شانتې انسانانو کې، زناورو کې، ساروو کې مختلف الوانه کذالک. الله تعالی مختلف رنگونه یې خلي. بعض ملکونه او علاقې داسې دي تک سره رنگونه دي د انسانان، بعض دي بالکل تک تور، بعض دي چې نه غنم رنگ دي، بعض سپین دي. دا مختلف رنگونه الله جل جلاله جوړ کړي دي. دا شانتې سارو زناور کې موږ وګورو، انما یخشى الله من عباده العلماء. دی هر سنه بعد الله تعالی ناصافه مضمون دې طرف ته بوتله چې اصل شی د الله یره ده چې هغه زړه کې پیدا شي. او دا دومره قدرتونو علم چې درک دا هم د دې لپاره چې زړه کې دا یره، دا خوف پیدا شي. او حقیقی خبره دا ده چې د الله نه حقیقت کې او صحیح معنو کې یره کون کې العلماء، عالمان. یعنی چې د کم کس علم څومره سیوا کی دومره به د هغه په زړه کې یره د الله پیدا کی. دا څومره لوی او اوچت شهادت الله رب العزت پاک، لوی مقام او مرتبه یې ولور. موږ کې هر یو کس له کوشش کول پکار، خپل اولاد کې یا خپل خپلوانو کې خورئ واره نواسې دې طرف ته ولګو. کم از کم یو عالم دی چې د قیامت ورځ وي چې کم از کم موږ د هغه لمن ونیسو او هغه ځان سره بوځي جنت. الله رب العزت دین علم چې ورکړ نو ورسره یې وفرمایل چې حدیث شریف کې راځي العلماء ورثة الانبیاء، د پیغمبرانو وارثان. څومره اوچت مقام چې د پیغمبر وارث هغه یو عالم ته وویل شي. نو ظاهره ده چې هر انسان خپل وارث سره محبت کوي. نو د پیغمبرانو به هم خپل وارثانو سره محبت، او دغه محبت ته وجه دی به کامیاب شي چې دی سره څوک تړلی هغه به هم پورې وځي. دا ان شاء الله آئنده درس کې چې کوم آیت 32 نمبر روان دی، لیکن نور وضاحت سره د علما بارکه خبر راغلی. ان شاء الله هغه واورئ نو هر یو کس په اراده وشي. ځکه چې حدیث شریف کې راځي کن عالما، عالم شه، خپل عالم شه. ټولو کې اوچته مرتبه ده. پیغمبر علیه السلام ډایرکټ هر مسلمان ته کن عالما، عالم شه. تاسو پته شیخ سعدي رحمت الله علیه 40 کال عمر نه پس علم حاصلول شروع کړ. 40 کال نه پس، حالانکه دغه عمر کې مونږ وایو چې ماغه کار پریږدي او شانتي یادول نشي. او پته هغه ته څنګه دې طرف ته راهنمایي وشوه. ځنګل کې نه سو یو چینه وه، نا چینې نه اوبه کته را د غر د پاسه نه راغورځېدې. نو دا چې کوم ځای راغورځېد دغه ځای کې یو ځیلی و،
څنګه د انګور دا ځای دی دا ورسره داسې راغلی و نو د هغې نه چیني نه یو داسې اوبه داسې راتلې دا قطره به دې ځای کې راغورځېده نورې خو تیزې اوبه بیا کته راتلې دا یو قطره به دلته لږ ساعت پس به یو قطره راغورځېده نو شیخ سادي کته وکتل نو لاندې یو غټ ګټ دی او د هغې ګټ په بلکل مینځ کې دوره یو سوری شوی دی او هغې کې اوبه جمع کېږي نو هغې مازغو ته دا خبره را وګوره قطره راځي څومره وخت پس او قطرې چې نو د اوبو قطرې څومره نرمه هغې دومره سخت چټان او څومره سختې کاڼي کې ګټ کې ځای جوړ کړ که چېرې ما هم روزانه یو آیت یادو یو حدیث مې وي یو مسله به نظام مې پویو نو تر اوسه پورې به څومره لوی عالم نو هغې نه بعد هغه دې طرف ته راغی نو حدیث شریف کې راځي کون عالما خپل عالم شي نشي کېدی ځان کې دومره وس او صلاحیت نه مومي یا مشاغل او مصروفیات داسې دي نو بیا فرمایي چې او متعلم بیا طالب علم شه علما سره ناسته پاسته کوه د هغې نه څه زده کړه هسې ورسره هم ناستې څه به اورې ته د قرآن یا د حدیث به څه مسله به اورې که دومره ټایم در سره هم نشته نو بیا یې فرمایل چې او مستمعان دوی ته غور سره غوږ کېښودونکی جوړ شي یعنی مثلا چې نو میاشت کې یو ځل ته دوی سره کښېني نو چې کومه مسله درته وي نو هغې ته غوږ کېږده د عمل په نیت باندې واخله او وایي که چېرې دومره هم تا سره نشته وخت او محبا نو څلورمه درجه به درجه یعنی 1 2 3 4 څلورمه درجه دا ده چې دوی سره محبت سره د دوی محب جوړ شي ولا تکن خامسا پنځم ګورې جوړ نشي یعنی دې نه علاوه بله درجه نشته که بل شوې فتهلک هلاک بشي نو الله رب العزت وایي انما یخشى الله من عباده العلماء دا الله رب العزت معرفت چې کوم کس لري د الله د دین علم لري توحید باندې هغه خبردار دی نو هغه د الله رب العزت یره په زړه کې ساتونکی دی ان الله عزیز غفور الله تعالی ډیر غالب ډیر زورور دی غفور خو ډیر بخښونکی دنیا کې قسم انکار کوونکي منکران مشرکان او کافران شته خو الله رب العزت باوجود د قدرت فوراً په هغې باندې پکړ نه رالیږي بلکې غفور بخي هغې له نور ډیل ورکوي مهلت ورکوي کېدی شي دی کې څوک مسلمان ان الذين يتلون کتاب الله څوک چې د الله رب العزت کتاب تلاوت کوي مونځ کوي او د الله په لاره کې پټ او ښکارا صدقه کوي خیرات کوي خرچ کوي یرجونا هغې امید د دې لري چې مونږ داسې تجارت رب سره کوو داسې بیه خپل رب سره کوو نن خپل مال مونږ د هغه دپاره خرچ کړو الله رب العزت به د دې څو چنده بدلې به ماله راکړي لن تبور او دا داسې تجارت دی چې هغه بربادېږي نه دې کې نقصان نشي د دنیا په تجارت کې نقصان ملاوېدی شي خو دا تجارت چې کوم الله رب العزت سره وشي دې کې هیڅ قسمه نقصان نشته یوفیم اجورهم الله تعالی وایي چې زه وله پوره بدلې ورکړم او نور زیات وله ورکړم یزیدهم انه غفور شکور بېشکه ډېر بخونکی دی او شکور ډېر زیات قدردان دی شکور یو معنی دا کېږي چې غټ ګناهونه معاف کوونکی او وړوکي عمل باندې خوشحالي دي یعنی د کفر او د شرک نه خو لوی عمل بد عمل جرم او ګناه خو نشته خو 100 کاله مشرک کافر هم چې ووایي یا الله غلطي رانه وشوه توبه کوم الله تعالی هر څه وله معاف او معمولی غونته کې د ذرې برابر عمل یو که لاره نه تېرېده ازغي پراته و اوچته کړ سایډ ته کړ چېرته مسلمان ته تکلیف ونه رسي وایي د دې د وجې الله تعالی د ګناهونه درنه لري څومره غټ قدردان دی والذي اوحینا الیک من الکتاب بیا نبی علیہ السلام ته خطاب دی
چې کم قرآن مونږ تاسو طرف ته وحی کړی دا هو الحق، بالکل برحق، هیڅ قسمه شک نشته پدې، مصدقا لما بین یدیه، او د دې د رښتینوالي یو دلیل دا دی چې دین وړاندې څومره کتابونه راغلي دي د هغې تصدیق کوي چې تورات هم صحیح و، انجیل هم صحیح و، زبور هم صحیح. ان الله بعباده لخبیر بصیر. او الله رب العزت لپاره خو د بنده هر عمل بالکل سامنے دی، الله تعالی ته خبردار هم دی، الله په علم کې هم دی، او الله رب العزت ورته ګوري. الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. الم تر ان الله آیات ندی لیدلی چې الله تعالی انزل راورول دی من السماء دا اسماننا ما ان اوب فاخرجنا بیا راو یستلمونگا بیہی پدی سرا ثمرات میوی مختلفا چی مختلف دی الوانوها رنگون داغی ومن الجبال او د غروننا جددن حسی دی بیضن سپینے وحمرن او سری مختلفن چه مختلف دی الوانوها رنگون داغی وغرابی بسود او ستک تور دی ومن الناس او د خلقنا والدواب او د زناورنا والانعام او د سارونا مختلفن چه مختلف دی الوانوه رنگون دا اغی کذالک هم دغشان انما بیشکا یخش اللہ یریگ دا اللہ نا من عباده دد بندگانونا العلماء عالمان ان اللہ بیشک اللہ تعالی عزیز غالب دے غفور دیر بخون کے دے ان الذین بیشکا کم خلق چے یتلونا تلاوت کئی کتاب اللہ دا اللہ تعالی دا کتاب واقاموا الصلاة او قائم وی منز وانفقوا او خرج کئی مما دا اغسنا رزقناهم چه ورکل منگا دویتا سرن پٹ وعلانیتا او خکارا یرجونا دوی امید لری تجارتا دا تجارت لن تبور چی حس کلب برباد نشی لیوفیہم چی اللہ تعالی پورا ورکی دویتا اجورہم اجرون ددوی ویزیدہم او زیاد ورکی دویتا من فضلہ دخپل فضلنا انہو بیشک دے غفور بخون کے شکور قدردان دے والذی او اغسچے او حینا وحی اکڑمونگا الیکا ستا طرفتا من الکتاب د کتابنا هو الحق هم دا حق دے مصدقا چی تصدیق کون کے دے لما دا اغس بین یدیه چوڑوان دے دا دین دی ان اللہ بیشک اللہ تعالی بعباده پلو بندگاننا لخبیر خبردار دے بصیر بینا دے آمین. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا
रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अंज़िल मिनस समाई माअन मुबारका। अल्लाहुम्मा अगिथना, अल्लाहुम्मा अगिथना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना। वल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गईथ मिन बअदि मा क़नतू व यंशुरु रहमतहु व हुवल वलियुल हमीद बिरहमतिका या अरहमर